سلامونه نیکې احترامات مې ونې خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله وایاست. د جمیل جوړولو مکمله طریقه درته ښیم، سمه ده. نو اوس خو د ټولو سره د فون نمبر ویریفیکیشن غواړي. دلته به راشئ په ګوګل باندې به کلیک ورته واخلئ، تاسې به خپل کوډ ورته ورکړئ، سمه ده. طریقه په دا ویډیو کې مکمله سل فیصده درته ښیم چې په هغه طریقه تاسې کولی شئ د ورځې هر څونه جمیلونه جوړ کړئ د ځان لپاره، سمه ده. دلته به راشئ پر کریټ اکاونټ باندې به کلیک ورته واخلئ، لپاره پرسونال یو سی پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ، سمه ده. په دې چې کله کلیک ورته واخلئ دلته به خپل نوم ورکړئ، دلته به تخلص ورته ورکړئ، د نوم ورکوم. کله چې نوم ورته ورکړئ بیا به راشئ پر نیکسټ کلیک ورته واخلئ، سمه ده. انتظار ورته کوو. دا ځای کې کال درته غواړي، په دې کې ورځ درته غواړي، په دې کې میاشت درته غواړي، په دې کې وایي تاسې ته تاسې نارینه یاست که زنانه. دلته به تاسې کال ورته ورکړئ، سمه ده. دا رقم دلته به 4 ورته ولیکئ، یا څه چې تاسې ورته لیکئ. دلته بیا پر دغه 2 ورته ودروئ، سمه ده. دې چې کله ورته ودروئ بیا به راشئ پر نیکسټ کلیک ورته واخلئ، انتظار ورته کوو. دلته به خپل د جمیل یوزر نیم ورته ولیکئ، مانند زه ورته لیکم دا رقم. حساب مو سره ولیکئ، سمه ده. دا رقم هر څو حساب چې مو سره لیکئ 3 عدده حساب مو سره لیکئ، سمه ده. بیا راشئ پر نیکسټ کلیک ورته واخلئ. دلته به تاسې یو سټرانګ پاسورډ ورته ولیکئ، سمه ده. وایي کریټ یا پاسورډ سټرانګ پاسورډ معنا تاسې یو قوي پاسورډ غواړئ، سمه ده، چې هم غټې انګلیسي پکې هم شنې هم حروف دي، سمه ده، هم یو علامه وي. نو دا رقم به علامه مو سره ودروئ، سمه ده. ډالر ورسره دروئ، دا غټې ورسره دروئ، فرق نه لري. نو زه اوس ورسره ورته لیکم پاسورډ خپل، ما خپل پاسورډ ورته ولیکئ، بیا به راشئ پر نیکسټ کلیک ورته واخلئ، سمه ده. انتظار ورته کوو. اوس تاسې سره ویریفیکیشن غواړي، سمه ده. فون نمبر ویریفیکیشن دا د ګوډ ملګرو سره دغه ستونزه ده. نو د دې طریقه درته ښیم، دغه ویریفیکیشن غواړي. د دې طریقه در ښیم، سمه ده، چې څنګه موږ کولی شو د ورځې هر څونه جمیلونه تاسې وغواړئ تاسې جوړ کړئ. تاسې به اول راشئ یو وي پي این به ډاونلوډ کړئ، سمه ده. دا وي پي این دی، وي پي این سوپر یو انلیمیټډ پرو. دا به په کوشګاه کې سرچ کړئ، سمه ده. سرچ برخې ته به راشئ، دلته به ورته ولیکئ وي پي این سوپر یو انلیمیټډ. دا درته راپورته کړئ، سمه ده. دا دلته لاندې درته راپورته کړئ. دا به تاسې انسټال کړئ خپل موبایل کې، سمه ده. ما انسټال کړي دي. نو بیا به د هغه وي پي این ته ورشئ، دا به ورسره کنیکټ کړئ. دا څپې ته چې کله راغله، سمه ده، دلته به پر یو سی نیو یارک باندې به دغه ورته ودروئ، سمه ده. دغه یو سی نیو یارک په دې باندې به ورته ودروئ. نو نور وي پي این کنیکټ شو، سمه ده. وي پي این چې کله کنیکټ شو را به سي دغه سټرینګ دلته به راشئ، بر ملګرو سټرینګ ته، سمه ده. سټرینګ چې کله راغله لاندې به راشئ، دلته به تاسې دغه ګوګل ورته پیدا کړئ، سمه ده. دا ګوګل چې کله پیدا کړئ پر دغه اول سرچ باندې به ورته ودروئ، پرسونال دا به ورته ووایي. دغه آل سرویس ته به راشئ، دلته به لاندې ولاړ شئ، تاسې به فون نمبر ویریفیکیشن پیدا کړئ، سمه ده. دغه فون نمبر ویریفیکیشن دا چې کله پیدا کړئ نو دغه بټن ده، دا بټن به ستاسې سره روښانه وي، دا به ورته بند کړئ. کلیک په پر وکړئ، ستاسې خپل کوډ غواړي، سمه ده، هغه به ورته ورکړئ. نور دا بټن چې شوله موږ سره بنده شوه، سمه ده. اوس به راشئ خپل جمیل ته، سمه ده، غواړئ جمیل جوړ کړئ. پر دا انټر اکاونټ باندې به کلیک ورته واخلئ، ګوګل باندې به کلیک ورته واخلئ. تاسې ته په دا ویډیو کې زه 3 دانې جوړوم، خامخا 3 دانې طریقه یې درته ښیم. دلته به راشئ ملګرو پر دا کریټ اکاونټ باندې به کلیک ورته واخلئ، سمه ده. را به سي فار مای پرسونال یو سی پر دې باندې به کلیک ورته واخلئ. دلته به خپل نوم ولیکئ، دلته تخلص درڅخه غواړي، سمه ده. زه نوم ورته لیکم، بیا به راشئ پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ. دلته ستاسې څخه غواړي کال، دلته ورځ درڅخه غواړي، دلته میاشت غواړي، دا لاندې کې وایي تاسې نارینه یاست که زنانه. دلته به تاسې ورته ولیکئ 1999، سمه ده. دلته به ورته ولیکئ هره ورځ چې ورته لیکئ، دلته چې هره میاشت انتخابوئ او دلته پر دا 2 دانې ورته دروئ، سمه ده. پر دا 2 دانې ورته دروئ. بیا راشئ پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ. دلته تاسې دغه اول دانه جمیل ورته انتخاب کړئ، سمه ده، چې تاسې نوم یې زما نوم یې دلته چپه کړي دي په دا 2 دانه کې، په دا اول کې سم دي زما نوم. بیا راشئ پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ. دلته ستاسې څخه یو سټرانګ پاسورډ غواړي، سمه ده، چې هم غټ EBC هم شنه EBC هم یو علامه ورسره وي، سمه ده. یو سټرانګ حساب توري هم باید یو دانه او 2 دانې ورسره وي. زه پاسورډ ورته لیکم، ما پاسورډ ورته ولیکئ، بیا به راشئ پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ، سمه ده. اوس یو ګورو چې جوړېږي دا د انګلیس، سمه ده. په دا طریقه تاسې کولی شئ چې د ورځې هر څونه جوړ کړئ. پر دا نیکسټ کلیک ورته واخلئ، لاندې به راشئ، دغه باندې به کلیک ورته واخلئ. زه په دا ویډیو کې تاسې ته 3 دانې جوړوم، سمه ده. اوس زه تاسې ته ښکاره کوم چې دا جمیلونه ما جوړ کړل 4 دانې، د 4 سره ما جوړ کړل همدا اوس. نو دا مکمله طریقه وه د جمیل جوړولو ده، سمه ده، چې د ورځې هر څونه جمیلونه په دا طریقه تاسې کولی شئ جوړ کړئ. زموږ ویډیو خوښه شوي یو لایک سره ورکړئ، کمنټ ورته وکړئ، سمه ده. یوه دانه ښایسته کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې کړئ. چا چینل نه یې سبسکرایب کړي د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.